سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تاسې ګورئ دا د خیوي ولسوالۍ ده او بیا په خیوي ولسوالۍ کې د خیوې میله ده او اختر ته یو څو شپې پاتې دي او موږ هم راغلي وو چې د دغه ځي انځور راواخلو او تر تاسې ورسوو درنو ملګرو دغه میله که څه هم کلیوالي میله ده او خو کلیوالي میله ورته ځکه نشو ویلی چې نه یوازې چې د دغه ولسوالۍ خلک ورته راځي نه یوازې دا چې د ننګرهار د ځینو ولسوالیو خلک ورته راځي ولسونه ورته راځي بلکې د نورو ولایتونو لغمان کونړ ان د نورستان نه خلک راځي او دغلته سوداوي کوي او د خپل د ژوند اړتیا وړ توکي پلوري او پیري نو راغلي یو نن دغلته خبرې اترې کوو د هیوادوالو سره به ګپ شپ هم لګو ټوکې ټکالې به هم کوو دغه انځورګري به هم کوو تر تاسې به رسو تاسې راسره پاتې شئ راځئ دغه صحنې راسره وګورئ کیمرا خواته واړو یو ځل دا وګورئ نو راځئ دا چیه دي بالونه دي دې باندې څوک څه کوي دې واړه لوبې کوي که نه واړه لوبې کولی شي څنګه واړه لوبې موږ پرې لوبېدی نه شو ولې نه غټان هم پکې کوي شیندی غټانو دپاره دي دا په څو دي دغه 80 روپۍ دا په 80 روپۍ او دا دا په 40 دا په 40 ولې هغه دا غټ دی هغه وړوکی دی که څنګه دا کلک دي دې نه دا تارونه هم تاوي ډبل دي دی نه دا ډبل دي ښه نو ځکه ګران دي او په دغه دا ګران دي او دا دې بندیان کړي ولې دي دا خو بیا غورځي که نه سار کې زیات دي که نه دا جالۍ چې دي دا بیا غورځي ښه مالکه یو ځل تښتېدلي جرم یې کړی دی اوس یې بندیان کړي دي ښه دا واله نو ډېره مننه کور ودان ځوانه خوشحاله اوسئ ښه ته عزیزه راځه که نه نور ځایونه هم در باندې ګورم او وروره څنګه یې جوړ یې نوم دې څه دی زاهد الله د کوم ځای یې روداتو روداتو یې رودوالې هو رودوالې ښه څنګه یې د ژوند چارې دې څنګه روانې دي شکر دی ښه دی روان دا خرڅېږي هو بالکل دا په څو خرڅېږي یو دانه دا یو دانه 80 روپۍ خرڅېږي 80 خرڅېږي دا خو ما خلاص هم کړو که نه پروا نه کوي بالکل بیا دې بندولی شو چې څنګه بندېده سي هو همدغسې ته مې بند کړو ګوره بیا زه محتاج یم صحیح دی هو بالکل ښه څنګه دی اختر ته یې تیاری نیولې دي که نه دي هو نیولې چی دي کړي دي تعلیم کړی چپلا کې به وروسته والو نو دا زرپرانې مې ځان سره ویسو ښه زیرپرانې به ځان سره ویسئ یوازې ځان ته دي کړي که نه د کور غړو ته دې هم کړي دي کور غړو له هم کړی نو مشر ورور هم کړی مشر ورور دې کړي دي او تا نه چې کشران دي هغو ته چا کړي هغې ته مې ورونه کړي ښه ښه ما ته خو کومه جوړه نه کړې ولې نه ښه چې غواړې وبه کړو نه خوشحاله اوسئ الله دې سلامت کاري واله الله دې ژوندی لره ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ درنو ملګرو بس میله ده نو راغلي یو پکې اوس دا په څو دي دا 100 افغانۍ دا په 100 افغانۍ دي ها څه وایي او دا چې راته ډکې بیا په څو کېږي ګل به دلته لپاره ډک په 100 افغانۍ او که نوي درکړم بیا نوي په خپله تمام دی 11 ګون ګټي 11 ګون ګټي د رښتیاو د رښتیاو ښه ته یو دانه ډکه ماته خو چې تر سره پورې ډک شوی نو نه اخلمه چې تا ویلې نه هغې پورې زم بس کوم نه دا څه زه خو بس نه یم نو اوړي دي بېرته به تویېږي او بېرته یې راډکوه بې تا هغه ولې واړه هلته او دا خو رښتیا هم بس شو بس دی دا خو دې بیخي هغه دې ونه کړو افراط دې ونه کړه که اسراف ورته وایي اسراف ورته وایي که اطراف هغه ورته وایي افراط ورته وایي افراد که اسراف مختلف جبې دا ما ته واچوه په لسي کې که نه ورېږه دا لیبل دله پې ولاړ دومره ښه شی خو دې را کړی چې لیبل هم پې لګې ښه دی چې ښه نه لیبل عزیزه له دې نه دا معلومېږي چې ښه شی دی ځکه که چېرته ښه نه وی نو لیبل یې نه لګولو ما ته څه شته دی عزیزه ما ته څه شته 520 دومره موږ نه لرو موږ د خدای غریبانان یو وروره ډالر دې بګې خې موږ لا خو کومه دی کومه دی ډالر پکې د سره شته دی نه ډالر شته دی نشته دی ښه ته دا برابر که موږ بېرته راځو ښه ځای ته مخکې ورځه تاسې راځئ مخکې واوړئ درنو ملګرو دا صحنه وګورئ دا افغانان وګورئ په وطن کې امن ده سوله ده ژوند روان دی نو زه هم خوشحاله یم ځکه چې چېرته چې افغانان خوشحاله وي چېرته چې سکون وي هلته نو حتما هر سړی به خوشحاله وي او زه په دې باور لرم چې تاسې که د هیواده بهر هستئ او که دننه په هیواد کې هستئ
دغه افغانان چې یو ځای ګوري خوشحاله ګوري او له مینې ژوند یې ګوري نو طبیعي خبره ده تاسې به ډېر زیات خوشحالېږي الله نو اوس چې روژه نه وی روژه چې نه وی دې ته به اوس ورغلی وی د خیره سره او ما به دا خوړلی دا کیلو په څو دی ځوانه کیلو 90 روپۍ او چارک 180 یو چارک کې نه ولو ها ښه چې هغه ځوان خبرې نه کولې دې ته سودایي شومه چې ولې ونه کړلې عزیزه ته پې پوه شولې هغه ځوان ولې خبرې نه کولې هغه لکه خپلو کې سره وران و که څه حساب و ها خپلو کې سره وران و لکه چې ما چې څومره سوچ کوم دا په څو ده وروره 50 افغانۍ په دېرش افغانۍ نه ورکړې ښه مه راکوه نو زه صحیح دی ښه ښه درنو ملګرو تاسې راشئ بل ځای ته ورځو ښه چېرته چې سپلۍ خرڅېږي چېرته چې پیزار خرڅېږي د چا خبره سپلۍ دي هغه څنګه وایي چې تشه لاسه تو مې دښمنې ګنې څومره ښایسته سپلۍ دي او زه غواړم چې هلته سودا وکړم ځان ته خو پیسې نشته پیسې به خدای پیدا کړي ولې نشته دی خدای مهربانه دی تاسې راځئ دا وګورئ دغه میله لګېدلې بیخي چغې وایي 1.5 سلو 50 ښه نو راځئ مخکې ورځو د خیره سره چې دلته به څه کېږي دا وګورئ دا وګورئ څومره ښایسته صحنه ده یو ګرمه میله جوړه ده او خلک راځي دلته سوداوې کوي تاسې راځئ بلې صحنې ته بیایم بلې ساحې ته هلته بیا څه شی دي تاسې پوهېږئ دلته بیا استعمال شوي جوړې دي استعمال شوي جوړې پوهېږئ یو ځل اغوستل شوي دي بېرته یې خرڅوي دغه دي دا هغه ځوانان چې کالي نه کړي او کالونه پاتې وي نو دلته راځي او ښایسته ښایسته جوړې ځان ته انتخابوي او اخلي السلام علیکم خاص دی شکر الحمدلله څنګه دی کار روزګار مو څنګه دی الحمدلله شکر نن مو ښه روان دی الحمدلله الله احسان ده روانه زه ښه څنګه دی کار روزګار مو ښه ده ولا اوس د اختر مخه ده ان شاء الله بس ښه ده ګزاره کوي او زه خبر شوم چې اختر مخه کې تاسې نوي نوي جوړې راوړئ او دا خو نن اختر غاړي او نو بیا چې نه غاړي خو مخکې چې لګ بیا د ګزاره حالي دا اختر ته چې بیا یو جوړه راټولول شوقي جوړي ها بیا د اختر د لکان دی چې کنه ودی ښه دا خپل نوي جامې کړي کام دی نه نام دی نه موږ په خپل اغوندي او کو زه ته چې جوړه ماته مرا کام دیونه کومه جوړه براته راکې چې ټول نوي جوړې ښه جوړې نو ډیرو هغه خپل ته د شوق د رنگ د شوق د چې کوم رنگ مې دا خوښ دی بچ کم دی او یو مې دا خوښ دی دا ته دا څنګه ده دا خانه وی جوړه ده ټول دا په څو ده اوس دا موږ دا زیات نه زیات 200 روپۍ خرڅوو 200 ښه دی نو 300 روپۍ صرف دلته صرف د ګنډلو دي نو ټوټه چې اخر 1200 روپۍ تمامېږي او دلته خو په 200 افغانۍ یعنې مفت دي خلک دي غریبانو لپاره همدغه جوړې دي په دې چې دا موږ په خپل اغوندو نو د هر یو دغه او ډیر وخت هم دغه جوړې روانې دي نه دا خو موږ تاسو غو افغانانو اغوستې دي او هغه یا به لنډ شوي یا به اوږده شوي یا به د هغه سره دوبي سره پاتې شوي دوبي سره پاتې شوي دي هغوی بیا تاسې باندې خرڅوي د وخت نه مخکې شي نفر نوي وکړي بس کور کې شوق نه وي دا لري که زنانه به کور کې پلاستیکي لوښي ورکړي بس دا به منه راوړي بیا دلته دا هم خرڅوي ښه دا کیسې ښه ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره ښه عزت ته مخکې ورځه د خیره سره مخکې ځایونه ګورو دلته خو هم ډېر ښایسته ګرم بازار یې لګولی دی عزیزه ګله سخت ګرمه کې تم دا صحنه وګورئ درنو ملګرو څومره ښایسته ده او ډلې ډلې ځوانان راځي ډلې ډلې مشران راځي دا کلیوال راځي دلته سوداوې اخلي پلوري او مخکې راځه عزیزه وی دا څه شی دي ته راځه عزیزه راځه ته یو جوړه کالي به مخلوقه وشو دا خو نوي نوي کالي دي که نه وا عزیزه دا څنګه چل دی سلام علیکم شکر شي تو کجا دی الله سپارلی شي کوګورېږي هراله ګریویا سوداګر اوس کومه بھائی دې سپوړ شي نه کومه سودا کوي نه یار دو جوړه کالا ګورې چم بھائی پښتانه ورونه وو چې دا کومه ژبه وکړه په شهید درنو ملګرو ها څنګه سودا دی وکړه کوم ځای شه دی واغسته یو دو جوړه کالی می واغسته او وراره دې ځان سره اوسه دی او دغه وړو کې زوی مې دی ها ماشاءالله او قاری شه بم دی ها درسونه وای او
سبق وای خو مکتب کې نه دی. نو مکتب کې مو اچو اوس خو لا تیار عمر ته برابر دی کنه. نو د مکتب عمر دی ور وای چې خیر اچو ده. ډیر مننه کور دی ان شاء الله سلامت ده. ها عزیز بیخي گیر شلو تر ازه تاسو راځي ملګرو هیڅ هغه چې واغستل تیل هغه کوم ځای کې و قضیه ما ته وښیه کنه بیرته داسې ورځو تر راځه داسې ورشو دا خو اوږده میله ده نو دا چېرته ختمېږي ښه سټایلش جوړې پرتې دي عزیزه او جوړه خو راته وکتل ته ډېر مې خوښ شول نو ولې خدای پاماني واخله ملګرو ته یې اوږدو مزور ته یم چې مه کوو چې دا صحنې وګوري عجبه خبره ده وګورئ درنو ملګرو دا نه ده دا عزیز وایي چې خدای پاماني واخله نه اخلم زه مه کوو چې دا ملګري د هغه وګوري دا صحنه وګوري دا خو د روژې مبارکه میاشت یو خو به زموږ ساعت تېر شي او بل به د هېوادوالو لپاره یو ښایسته ویډیو برابره کړو چمتو به یې کړو ورته ګوله چارک په څو دی یو سل دېرش یې ورکوې نو ولې نو ما ته په یو سل دېرش به تمامه شي که نه نو ما کله وایي چې د بورې ده خو د ګني ګوړه ده که نه دیکې دا چرګوړی څه کوي دلته دا چی دی چرګوړی دی دې کې نو چی دا چی دی دا ګنی چېرته دی ووره دا د اور په سر کې دی پېژنې اوس به تا ته د اور په سر کې یم ښیمه ښه په 100 روپۍ چارک ورکوې یو سل 10 ورکوې یو سل 10 ورکوې خیر دی زه رایې که راته وایي نه ورکوم مالزه خیر دی راکړه وایي زه صحیح دی ښځه یو چارک راکړه دیجي نه یو چارک راته راکړه ښه ګوړی کومه یو ده دا ده که هغه ښه دا راکړه دا سپینه ده دا ښه ده یو چارک راته واچو صحیح دی عزیزه پیسې ورته ورکړه څو دي ویلې یو سل 10 ها دا واله سلګونه هغه پیسې راواله ما ته چې راوام غسل بیا به دې ته مور کړو راځه موږ هم نور وخت نه لرو همدغه وخت کې به سودا ویم کوو یو دا ټیک ټاک جوړې څو دي یو نیم سل غټه واړه غټ په څو دي څو نمبره پورې یو نیم سل دی 15 پورې یو نیم سل دی نه په یو سل شل به رانه کړي راته نیولي ده که یار شه که نه ښه نه کوي واره موږ بېرته راګرځو ښه موږ ته هم واره نه کوي چې تا ته واره نه کوي موږ ته هم نه کوي خلاص دله لاړو تا څنګه دا سړک په ټیکه نیولی دی السلام علیکم ښه جوړې همې خرڅ کو او خو شمشاد مې ور خرڅ کو څنګه هستئ ژوند چارې مو څنګه راوالې دي ټول برنامې موږ د خیر سره تعقیب کړي م دي لایک دې ورکړی که نه یاره کمنټي دې مې ورکړی کومه چې لایک دې ورکړی دی بس لایک مې ورکړی زړه نه زړه والا که شین لایک زړه والا برکلش خلف داده او بسیار عالی چی گفتین؟ ای چندیست؟ یک را 5 صدقه سرت بیاد نه پیسه خو میتم ولی یک چیز باشه خسته بویم دی عزیزه اخلوی دا په څو دی یو روپۍ مرا ګورو نه ولې زه سوالګر ته تخکارم که څنګه مېلمه ده نه سوالګر ته تخکاره شوی یم ولې میلمه یم د خیولو سوالې زه مې موته مې نو څنګه ستا میلمه شو زما کور دغه دی دا دغه د مې کور دی ها اوس دا ځان راوایې تاوان نه کړي چې اوس موږ ته راواله ښه نه غرمه دې ما سره ده چی شی چې خورې نه غرمه ماښام نغدې موږ کور کې پرېښي دي دا خو ښایسته بوی دی دا دوام کوي بیا راوړي دي نو ښه او دا بټوه په څو ده دا ټول سل روپۍ یعنې 100 افغانۍ 100 روپۍ خطا خو روپۍ کنه موږ لږ کلدارو ته وخته ایزه یو کومه دانه واخلو دی کی دا صحیح ده دا صحیح ده ایزه یار راش ډیر جوړ شو تر ازه بیرته راګرځو صحیح ده دا څنګه دی 50 روپۍ که کله افغانۍ رښتیا ته خی کم یو دی کیمرا کې دی ګوره عکس راغلی دی که لږ دی غلط شی راکړی ولا چې کور ته درسې راوړم کم یو صحیح دی دا ښه هغه
خدای یو دانه راکړه دا څه دي د کالو اصلي دي که نه ښه دا څونه 1 کیلو دي ښه 50 روپۍ دي 2 دانې ته راکړه دي عزیزه نور چې اخلو دا ښه دي کور دی ودان هغه به یې نه پوهېږم دا دلته کېده عزیزه پیسې م چېرته پرېښي دي ماتې تاسې راځئ وراره دا دلته کېده ښه ما ته وګوره کېده ګوره نو ولې ښه بس نو درنو ملګرو وی دا دی که نه څنګه یې ستا نوم شامودین و وی شامودین و ښه راکړه پیسې مې قرضدارې مې وي پیسې نغدې راوباسه نغدې قرض مرض زه چا سره نه کوم 1 2 3 4 ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسه دا والمه ښه نو عزیزه خدای پاماني به وکړو تر څو دا سودا ټوله کړو موږ هم سودا وکړو صحیح دی درنو ملګرو زه ښه زیاته مننه چې راسره وئ او د ښیوې د ښایسته میله مو راسره وکتله تر بیا ښې چارې د الله په امان